ټولو ته بیا هم ښه راغلاست. ستا یم هیله ده چې روغ او جوړ یو تازه هغه ملګري چې زموږ سره یوځای شوي هغو ته هم سلامونه ډالۍ کوم. د خپرونې وروستۍ ملتیا وکړې. خپرونه کې لکه څنګه چې مخکې سحرجان هم ورته اشاره وکړه، خپرونه کې راسره ذبیح الله صدیقي د کابل برېښنا ریاست د سوداګریزو چارو مرستیال ګډون کړی چې د کابل د برېښنا په موارد باندې ورسره بحث او خبرې اترې ولري. صدیقي صاحب ستړي مه شئ، پخیر راغلی. سلامونه، خیر اوسئ تاسو. صدیقي صاحب په سر کې راته دا ووایئ چې د پلازمینې کابل برېښنا د اوړي په پرتله په ژمي کې ډېره له پاچاو سره مخ کېږي، دغلته ستونزه څه ده؟ څرنګه چې تاسو خپله پوهېږئ کابل برېښنا یو د هغه ولایتونو نه چې ډېر زیات نفوس پکې ژوند کوي او په ژمي کې اکثرا زموږ مشتریان د برقي وسایلو څخه ډېر زیات استفاده کوي، لکه بوایلر، لکه بخارۍ او بعضې نور د ګرمولو دپاره بعضې تجهیزات د برقي چې لري. او موږ هم په ژمي کې چې اوبه کمیږي په بندونو کې د مایپر، سروبي او د نغلو په همدې اساس باندې انرژي کمیږي او مصارف د مشتریانو ډېرېږي، نو مجبور یاست د دې دپاره چې خپل د تجهیزاتو دغه اساسي شیان چې ترانسفارمر او سب سټیشن او دا خبرې دي چې ونه سوځېږي او کمبود د انرژي ده، مجبور یاست چې نوبتوار موږ پرچوي تطبیق کړو په کابل کې. نو تقریبا موږ په کابل کې تاسو خپله ښه پوهېږئ چې 80% انرژي چې په کابل کې ده دا وارداتي انرژي ده او موږ د دې دپاره چې د پرچاوۍ لږ زره کې دغه فیصدي راکمه کړو، موږ په ژمي کې دا 3 میاشتې د ژمي حرارتي دستګاه چې 105 میګا واټه ورته وایي ترخیل، هغه هم موږ چالانوو چې هره ماښام هغه چالانېږي تر 80 میګا واټه پورې، هغه هم موږ ته انرژي ډېروي چې همیشه یعنې د ورځې د خوا نه موږ تقریبا 30% تر 40% پورې په مجموع کې په کابل ښار کې په ژمي کې کمبود د انرژي سره مواجه یو د ورځې د خوا نه. اما د شپې د خوا نه کوشش کوو چې همدغه توربینونه د موږ چې انرژي آبي موږ ته تولیدوي او حرارتي ورسره ګډېږي، په مجموع کې موږ 90% انرژي یعنې په کابل کې لرو او 90% خلکو ته موږ. صدیقي صاحب راځو دې ته د بیل موضوع ده چې ډېر کله هېوادوال ورسره مخ کېږي، ځکه چې یو میاشت یو رقم بیل راځي چې مثلا 1000 یا 2000 پکې لیکل سوي، بله میاشته بیا چې غځېږي 5000 شپږ زره یې لیکل سوي اوسي. دغه د بیل موضوع څنګه موضوع ده؟ د بیل موضوع خو هر کابل برېښنا کې موږ څو کتګوري مشتریان لرو چې هغې کې موږ کولی شو دوایر ته دولتي وایو، رهایشي وایو، تجارتي وایو او صنعتي وایو. دا څلور نوع غټ غټ کتګوري مشتریان دي موږ چې په کابل برېښنا کې موږ موجود لرو. د دوایر دولتي تعرفه یوه ده چې 14.15 روپۍ ده، چې هر څومره مصرف وکړي ټول هماغه ضرب د 14.15 روپۍ کېږي. تجارتي د موږ 12.5 روپۍ ده فی کیلو واټ، صنعتي د موږ 6.15 ده او رهایشي ځان ته کتګوریانې لري. هر څومره چې کیلو واټ د یو مشتري مصرف په کور کې ډېر وي یا ډېر مصرف خپل نشي کنټرولولی، دا کیلو واټ چې هر څومره پورته ځي په هماغه اندازه باندې د دوی دا کتګوري پورته ځي. خو ډېری کورنۍ داسې دي صدیقي صاحب چې هغوی لکه مصرف نه وي کړی، مصرف پرې راځي. یعنې داسې خو یعنې ډېر یعنې کم داسې شاید واقعیت وي چې مثلا غیر عادلانه یا وایي چې میتر خان میتر نه یې لوستلی بل ورته ولېږي، ځکه چې د مشتري او د برېښنا په منځ کې شاید هماغه میتر دی که میتر وایي چې زه ګرځېدلی یم یا ګرځېدلی دی میټر او هغه کیلو واټ چې په میټر کې وي نو هغې نه نو مشتري هم نشي منکرېدی او موږ هم نشو منکرېدی. اما بیا هم داسې مشتریان کې بعضې اوقات یو مشکل سره مواجه کېږي، نو موږ په هر څومره زر کوشش کوو چې د هغوی مشکلات ته رسیدګي وکړو او که میتر خان سهوا یا انسان د غلطي ترې کېږي، ځکه چې هر میتر خان د موږ 2000 نه ډېر مشتریانو میترونه لولي چې 2000 نه تر 3000 پورې فعلا یو میتر خان د موږ میترونه لولي. او تاسو پوهېږئ چې کابل داسې یو ښار دی چې ډېر په سرعت باندې په وسط حالت کې دی او غیر پلاني کورونه جوړېږي، غرم ترې نه دی پاتې، ځمکه هم ترې نه ده پاتې. نو همدغه موضوع ده چې کله کله یعنې کېدی شي چې بعضې انساني اشتباهات وي، هغې ته موږ کوشش کړی ده چې همیشه رسیدګي وکړو او مشتریانو ته دقیق بیلونه واخلو. ته څنګه صدیقي صاحب غواړم دې مسئلې ته هم نظر واچوئ. تاسو خپله ویناوو کې مخکې اشاره وکړه چې دولتي دفاترو نه 11 افغانۍ اخلي، تجارتي هم 12 بالکل او صنعتي هم 7.2 تر څنګ رهایشي هم شته دی. په دوی کې دغه تجارتي یعنې ځینو ځایونو ته چې دفاترو ته تاسې د دولتي دفاترو نه استثنا ځینو ځایونو ته چې تاسې برق ورکوئ، بیا دلته داسې ستونزه رامنځته کېږي چې که چېرته
تاسو مشخص ورته قیمت هم ټاکلی دی 12.2 افغانۍ دی نو د دوی څخه ډېرې پیسې حاصل کېږي دغه 12 ځي حتی 10 ته بیا د دې مواردو کې نو ډېری کله داسې کسانو اعتراض هم کړی دی او غوښتي دي چې مسؤلین باید حداقل دغه موضوع ته پاملرنه وکړي دغه مورد حل یې کړي داسې وختونو کې تاسو هم د دغه موضوع د پیګیرۍ په خاطر باندې تللي یاست ساحو ته داسې هم لیدلي دي که نه چې دغه موضوع څه ضرور ده او دغه ته د حل لارې په هکله باندې کار کړی د تعرفې په هکله باید تاسو ته وایم چې تعرفه مونږ برق واردوو کابل ته یعنی د ممالکو نه د تاجکستان ازبکستان ترکمنستان نه چې کابل ته مشخصا د ازبکستان او تاجکستان نه برق واردېږي کله چې مونږ د ازبکستان تاجکستان برق حرارتي برق او آبي برق دا سره یو ځای کوو دې ته مونږ یو واحده تعرفه ټاکو پس د هغې نه مونږ کوشش کوو چې داسې یو تعرفه وټاکو نظر په خپل د برېښنا په پالیسۍ باندې چې برېښنا هم متضرره نه شي ځکه چې دا یو عمل منفعه شرکت دی او تاسیسات هم ټول هم دولتي دي داسې کوم شخصي موضوع پکې نشته ځکه چې یو 100% دولتي شرکت دی مونږ کوشش کړی په داسې حالاتو کې همیشه د عام خلکو مشکلات ته ډېر توجه وکړو ځکه چې تجار دی ګټه کوي ورته شاید دومره مشکلات نه وي اما مونږ ته شاید دا تعرفه مې ستاسو ته ویل په مجموع کې شاید مونږ ته 6.5 روپۍ تمامه شي 1 کیلو واټ اما مونږ په مشتریانو باندې ګوري چې تاسو خپل هم مشتری یاستئ زه هم مشتری یم چون برق لرم په کور کې پس ماته بل راځي تاسو ته هم راځي ټول ته هم داسې مونږ 2.5 روپۍ تعرفه هم لرو 200 کیلو واټ سلونه چې 1 کیلو واټ نه تر 200 کیلو واټ چې مصرف کې 2.5 روپۍ تعرفه ده د 200 نه تر 400 کیلو واټ چې مصرف کې 3.15 ده د 200 کیلو واټ نه 400 نه تر 200 کیلو واټ چې مصرف کې 4.15 ده همداسې د 200 کیلو واټ نه تر 2000 کیلو واټ چې مصرف کې 8.15 ده 2000 کیلو واټ نه چې بیا ډیر مصرف کې هغه 10 روپۍ کېږي یعنی موږ کوشش کړی چې دغه توازن همیشه وساتو داسې نه دي کړي چې مثلا یا تعرفه غیر عادلانه یا مثلا په یو چا باندې فشاري نو د موږ همیشه کوشش همدا چې تعرفه داسې یو تعرفه چې ټولو ته قابل د قبول وي هم عام ولس ته هم هغه خلک چې صنعتکاران دي یا تجاران دي یا دوایر دولتي دي او صدیقه صاحب یو مسله سهار جان فکر کوم تا به هم ورته پاملرنه یا په پام نیول شوی هغه موضوع ده چې ډیری کله د برېښنا شرکت یا د کابل برېښنا د دغه مورد څخه کله کله خبر راوباسي هغه ده چې ځینې دولتي دفاتر دي هم لوی چارواکي دي چې د برق څخه تر اوسه پورې هم قرضداره دي په دې مورد کې تاسو موږ ته معلومات راکړئ داسې مورد اوس هم شته دی او دا کسان نوم یې اخلي که نه اخلي تاسو هم هسې دغه څوک دي مننه سوال هم ډېر ښه دی خو نو زه به په دې هکله دومره تاسو ته وایم چې دلته همدغه کټګوریانې مې تاسو ته تشریح کړلې په دې کې واقعا یو تعداد بعضې داسې خلک شته چې د برېښنا په بل په تحویلولو کې لږ زره کوي ځان نه سستي کوي او بلونه په وخت سره نه تحویلوي اما بیا هم موږ د برېښنا د پالیسۍ مطابق هغه مشتریان چې 2 دورونه ډېر مقروضیت لري هغې ته موږ هره دوره قاتلین لیږو همدغه مسؤلین دي موږ په همدې کې مصروفه دي په ساحه کې تر څو دوی موږ واداره کړو چې خپل بلونه په وخت او زمان باندې تحویل کړي اما یو تعداد خلک چې تاسو ویل لکه زورمندان یا بعضې داسې مشران دي چې نشي تحویلولی دا برق یا رسیدګي نه کوي په تحویلولو کې یعنی داسې نه ده چې نه ورکوي یعنی په هر حالت کې دوی باید دا بل تحویل کړي ځکه چې دا خو بیت المال پیسې دي دا د کوم شخص جب ته نه ځي دا د دولت پیسې دي د دولت بیت المال پیسې دي مونږ اقدامات اول خو د دوایر دولتي په هکله تاسو ته وایم چې مونږ وزارت مالیې سره د رئیس صاحب د جمهور په هدایت مطابق مونږ یو تفاهمنامه ورسره امضا کړې وه شورای وزیرانو د طریقې نه هم دا منظور شوې وه چې یو تعداد دوایر د دولتي دي چې مثلا تخصیص د بودیجه یې ډېره کمه ده اما مصارف د برق ډېر زیات دی نو په آخر د کال کې د سرجم د بودیجې نه هغه ادارات چې خپل هغه بودیجه چې ورته تخصیص ورکړل شوی ده تر ختم د کاله پورې مصرفولی نه شي نو موږ ته په آخر د کال کې د هغوی د سرجم د بودیجې نه یو مقدار پیسې وزارت مالیه انتقالوي چې سږ کال هم خوشبختانه موږ ته تقریبا 1.8 میلیارد روپۍ د وزارت مالیې د طریقې نه انتقال شوې برېښنا ته د ټولو دوایر دولتي دپاره نو هغوی ته بیا ګورو چې د هر یو نظر په هغه سهمې باندې چې موږ ته رالیږلې چې هر مرجع باقیداري یې ډېره وي نو موږ کوشش کوو چې اول هماغه باقیداري د هغوی صفر کړو او پاتې شو نور هغه کسان چې ځان ته زورمند وایي زورمند خو څوک نشته دي دلته زه مطمئنه یم اما بعضې سرکش خلک شته چې مثلا قانون ته تابع نه دي
موږ همدې څو وخته مخکې د رئیس جمهور هدایت مطابق وزارت داخله او لوی څارنوالۍ سره یو تفاهمنامه لاسلیک کړې ده. نو د هغې مطابق هغه خلک چې مثلا برېښنا پیسې نه تحویلوي دوی کیدای شي د قانون منګولو ته وسپارل شي. څارنوالۍ ته معرفي شوي دي، ډېرې وزارت داخلې ته معرفي شوي دي. هغه خلک چې زموږ کارمندان قتلین ته نه پرېږدي، یا مثلا هغه خلک چې زموږ کارمندانو سره بد برخورد کوي، یا مثلا یو څو ورځې مخکې هم زموږ یو کارمند همدغه د جریان د قتلین کې یو د مشتري د خوا نه زخمي شوی و. نو هغه هم موږ امنیت ملي سره حوزې مربوطه سره دوی سره امنیتي ارګانونو سره هم شریک کړې ده تر څو دا تحقیق کړي. سریع صاحب دې مزید ته به راشو. تاسو څخه مخکې ورور و د غوربند څخه چې د غوربند ځوانانو فعال ځوانانو کې راته دوی هم د برق د موضوع څخه شکایت لوست. دوی وویل چې پایې حتی تېرې شوي دي خو د لاین او د دې موردو څرک نه معلومېږي. تاسو همغږي لرئ د نورو ولایتو سره ریاستونه هم شته د دغه موضوع لپاره که څه ویل لرئ؟ څرنګه چې تاسو اول کې مو ویلي زه د کابل برېښنا سوداګریزو چارو مرستیال یم، او بیا هم د همغږي د برېښنا تقاضا ډېره زیاته ده. اما کله کله موږ هغه خپل امکاناتو ته ګورو چې مثلا څومره موږ امکانات لرو او موږ څومره بودیجه لرو د خپل د توسعې لپاره، نظر په خپل په پلان باندې موږ هغه د خپل کار کوو. اما څه رقم چې د ورور مخکې هم وویلې چې پایې درېدلي، پس په دې معنا چې هغه پلان شته. نو پایې چې درېدلي حتما انشاءالله چې په همدې راتلونکي کال کې به هم د دوی هغه توسعوي بودیجه چې پروان ولایت ته یا حوزې ته ټاکله شوې ده نو مطابق د هغې به کېدای شي انشاءالله تر ختم د کاله پورې دوی ته چې پایې درېدلي همداسې بلاین هم ورشي، به راکټ ترانسفارمر دا نور کارونه به مخکې لاړ شي. ډېر ښه سریع صاحب، یوه موضوع سهرجانې چې په افغانستان کې هغه د برق په مواردو باندې مطرح کېږي هغه دا ده چې افغانستان د څو کاله کېږي سریع صاحب چې د بهر هېوادونو څخه برېښنا واردوي. د دې ترڅنګ موږ ته معلومات راکړئ څومره افغانۍ یا څو میلیونه ډالر تاسو په کلني ډول باندې دغه هېوادونو ته ورکوئ چې دغه ځای نه تاسو برېښنا راوارد کړې ده، او تر څنګ یو اساسي مشکل چې دلته دی په دومره کلونو کې ډېری ځایونو کې د باندې برق شته دی که چېرته په باندې کار وشي خپل افغانستان خودکفایي ته ورسېږي یا ابتکار په دغه برخه کې وکړي تر اوسه نشته دی. د دغو ستونزو په هکله باندې که موږ ته لږ ووایي. د وارداتي برق په هکله خو تاسو ته باید ووایم چې هر کال په حدود د 100 میلیون ډالرو نه ډېر موږ همدې همسایه ممالکو ته د وارداتي برق دپاره موږ انتقالوو چې اوس دا فتن په داسې یو حالت کې موږ یو قرار لرو چې هم دغسې اقتصادي مشکلات موږ او تاسو لرو او هم امنیتي مشکلات لرو. نو د دې دپاره چې دا فتن دپاره دا مشکل حل وي د موږ او تاسو ټولو ګورو چې که موږ او تاسو مقایسه کړو دا یو 8 کاله یا 9 کاله مخکې سره موږ او تاسو په هفته کې به 2-3 ساعته برق نه درلوده. اما اوس شکر الحمدلله په اوړي کې خو هغه داسې پرچوي نشته، 40 ساعته برقي. اوس په ژمي کې هم دغه تقریبا 80% برق موږ او تاسو لرو او دا د خلاصېږي حمل ساور کې به کېدای شي بیرته د حالت نورمال حالت ته راشي. او د بندونو په هکله زه باید ووایم چې دا یو د منطقې په سطحه یو بحث دی. نو امیدواره یاستو چې دولت د همسایهګانو سره او بین المللي جامع سره په یو تفاهم سره ورسېږي، ځکه چې د بند جوړولو لپاره واقعا پیسې ډېرې زیاتې ضرورت وي. نو هر بند جوړولو لپاره د 200 میلیونه ډالرو نه نیولې تر 1200 میلیون ډالرو پورې ضرورت شته. او متاسفانه چې خپله کابل برېښنا شرکت او د افغانستان جمهوري دولت تر اوسه پورې فکر ونه کوم چې په داسې یو وضعیت کې وي چې وکړی شي چې مثلا یو بند په خپل پیسو باندې اعمال کړي. دغه بند چې سریع صاحب تاسو یادونه وکړه چې شاوخوا 900 یا 900 میلیونه ډالر کې مصرف راځي، څومره ولایت یعنې دا د پوښښ لاندې راوستل شي؟ کولی شو مثلا که یو بند جوړېږي همدغه بند تر 500 میګا واټو پورې تر 600 میګا واټو پورې کولی شي چې انرژي موږ تاسو ته تولید کړي. مثلا که یو بند 600 میګا واټه انرژي تولیدوي، تاسو ته فکر وکړئ چې مکمل کابل ښار کولی شي چې د برېښنا څخه مستفید شي او 100% پرچاویان باید لاړ شي او ټول مشتریان هم برقدار واوسي. دلته په حساب د دولتي په سطحه کې همدغسې یو موضوع ده. کله چې تاسو غواړئ د بند جوړولو دپاره 2 مهم اساسي شرطونه شته په منطقه کې او په مجموع کې په جهان کې فکر کوم که غلط نشم. که خپله که بند تاسو جوړول غواړئ او ډونر تاسو ته فنډ درکوي لکه بانک انکشاف اسیایي دی یا بانک جهاني دی هر نړیوال بانک دی یا کوم بل مرجع وي، که تاسو ته فنډ درکوي نو په هغې حالت کې تاسو د همسایهګانو دغه موافقه شرط ده.
چې ټول دغه تاسو همسایه ممالک چې دوی باید موافقه وکړي چې بله موږ غواړو چې دلته بند جوړ شي او دغوی موافقه حتمي ده. اما که نه غواړئ چې د همسایهګانو موافقه تاسو واخلئ نو په هغه حالت کې تاسو باید خپل د داخلي پولیدې څخه دا بند باید جوړ کړئ چې متاسفانه بعضې دغسې سیاسي موضوعات دي تاسو خپله پوهېږئ په منطقه کې نو چې مشکلات سره مواجه یاست امیدوار یاستو چې په نږدې راتلونکي کې دا مشکلات حل شي او موږ تاسو وکړی شو چې خپله دغه بندونه چې موږ تاسو ډېر زیات اوبه لرو او په آینده کې دا بندونه سره جوړ شي. صدیقي صاحب نړۍ مننه چې خپرونې ته مو تشریف راوړی. خیر اوسئ. قدرمنونکو د خپرونې په دې برخه کې لنډه دمه د مې نه وروسته بیا هم د ژوندون څخه خپرونه تر 9 بجې دوام لري. زموږ سره پاتې شئ.